چیرته چې سوله نه وي هلته بېګناه وژنې وي. په ننګرهار پوهنتون کې د سولې تر نامه لاندې د سولې علمي کنفرانس ترسره شو. په یاد کنفرانس کې په سوله کې د ځوانانو ونډه، څنګه کولی شو ټولنیزه سوله رامنځته کړو، په هیواد کې د جنګ جګړو لمنه راټوله کړو. دا او دې ته ورته د سولې اړوند نورې خبرې د ننني کنفرانس عمده ټکي ول. په یاد کنفرانس کې د ننګرهار پوهنتون او په ننګرهار کې د بشرحقونو ریاست مسؤلینو په خپله وینا کې سوله د هیواد لومړنۍ اړتیا تر عنوان لاندې خبرې وکړې. دوی دغه راز ویل د دغه ډول کنفرانسونو په لار اچولو موخه یې سولې ته د ځوانانو هڅول دي څو ټولنیزه سوله پیاوړې کړي او د ځوانانو پر مټ د جنګ جګړو لمنه راټوله کړي. د دې موخه دا ده چې موږ ځوانانو ته د سولې روحیه ورکړو او تر ډیره مو ونډه هم ځوانانو ته ورکړې ده چې ځوانان وتوانیږي چې د سولې په برخه کې څېړنې وکړي، د سولې په برخه کې لیکنې وکړي، د سولې په برخه کې خپل پریزنټیشنونه وړاندې کړي. زموږ موخه د دې نه دا وه چې یو خو ځوانان دغه روحي ته تشویق شي چې دوی د سولې دپاره خپله کار وکړي، په خپلو کورنیو کې، په ټولنه کې او په کومو ځایونو کې چې دوی حضور لري د دې دپاره، او بل د سولې د ترویج دپاره چې د بشري حقونو د تحقق سره مستقیم تړاو لري. کلونه کېږي چې افغانان د سولې راتلو ته انتظار دي، خو سوله نه راځي او د سولې کلمه یوازې د خلکو په ژبه د ارمان ډکه کیسه پاتې ده. بلخوا د یاد کنفرانس ګډونوال ځوانان وایي که ځوانان وهڅول شي او زمینه ورته برابره شي نو د سولې په راتلو کې به مثبته ثابته شي. موږ کوشش په دې کوو چې دننه په پوهنتون کې محصل ته د سوله ییز ژوند همدارنګه په پوهنتون کې د سوله ییزو زده کړو تګلارې وښیو. نو دا ویلی شو چې د هم په لنډمهاله کې د ځوانانو ونډه په سوله کې ډېره اغېزه لري او هم په اوږدمهاله کې. یعنی تعلیم او سوله دا ټول نه مهم شرط دی. هر یو ځوان که غواړي سولې ته کار وکړي، د ټولو نه اول نه کار هم دا دی که کور کې خور لري، رور لري یا په خپل ځان دوی باید تعلیم وکړي. د افغانستان ډیری نفوس حتی تر 80 سلنه نفوس د افغانستان دا ځوانان تشکیلوي. نو همدغه ځوانان دي چې په هر برخه کې هغه فرهنګي بخش وي او که اقتصادي برخه وي او که په سیاسي برخه کې وي تحولات رامنځته کوی شي. خو دا چې د سولې دغه هڅې به په رښتیا هم په هیواد کې د جګړې اور مړ او پر ځای د سولې خندا خوره کړي او که نه دا وخت اړتیا لري. د یاد کنفرانس په پای کې ستاسې کور افغانستان یم ننداره هم چې د سولې تر عنوان لاندې ترتیب شوې وه وړاندې شوه. سوله غواړئ؟ سولې وګوره که نه زما ټول بچي تاسې څومره خوشحاله شو. اوس به راشه وګوره